السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په جامو کې پټ یاست. ګرانو کتونکو، نن مو ته په اټم بم باندې یو ویډیو راوړې ده. اټم بم چې له اسمانه ته ځمکې ته راځي، نو تر 6 مرحلو تېرېږي چې په هره مرحله کې په لکونو انسانان ژوند له لاسه ورکوي. اوله مرحله کې چې د برېښنا پړق غوندې رڼا سي او یو تیزه هوا پیدا کوي، چې هغه هوا له لاسه په 80 کیلومتره لرې انسانان چې دی سترګې یې ړندېږي. او په دویمه مرحله کښې یو ګرمه هوا پیدا کوي چې په زرګونو انسانانو ژوند له لاسه اخلي. په دریمه مرحله کښې یو رڼا رامنځته کېږي، او په څلورمه مرحله کښې یو لوی اور غوندې اسمان خواته پورته کېږي چې ګرد اسمان ونیسي. او په پنځمه مرحله کې د لو چاودنې غږ راپورته کېږي. او په شپږمه مرحله کښې چې د ریډیو اکټیوز وړانګې مخې ته راځي، چې ټول انسانان او ژوندي انسانان چې هر څومره ژوندی شیان پر دې دنیا موجود وي، پر علاقه باندې موجود وي، هغه شیان ګرد له منځه وړي او ژوند اخلي. او په دنیا کې چې د اټم بم 2 قسمه دي، په نوې ویډیو کې به موږ پر هغو قسمو خبرې کوو.